السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته او نوې درس ته. البته د دوو تیر شوي درس هغه باقي هغه دریم بخش چې دی نن موږ تاسو وایو چې هغه پاسه کمپوزه یعنې تیره زمانه ده، خو لږ فرق دې سره ده چې تیره زمانه د اتغ ورب سره موږ کاروو. نن دوستانو څنګه چې موږ په تیر درس کې تیره زمانه په افواغ کې ویله، نو نن به په اتغ سره وایو. ګرانو دوستانو سر comme si تاسو عنوان ګورئ نو اتخ avec اتخ کنه بازی کمپوزه avec اتخ یعنی تیر شوی زمانه سره د اتخ کنه. نو اتخ مونږ تاسو بار سو ځلې ویلی دی. تاسو که چېرته اووم درس ته لاړ شئ نو د اتخ فرق به تاسو هلته وپېژنئ او څه رقم کارول کېږي. یعنې د دې سوال هم نه پیدا کېږي چې په دې پوه نه شو، ځکه زموږ دغه د نن نږدې دېرش ویډیوګانې شو چې زه تاسو ته اچوم. ښه ګرانو دوستانو، تیر شوی زمانه د اتخ سره څه رقم جوړېږي. ګرانو دوستانو تاسو په دې سکرین کې وګورئ دی هغه کنه لکه انګلیسي کې چې ډاکټر وایي کنه مېغز کنه میسس چې ورته مېغز کنه یا وندر تاغ تاغ کنه دا یو اصطلاح ده کنه وندر تاغمپ وندر تغپ. ګرانو دوستانو دا جمله هیڅ معنا نه لري. دې کې زما هدف چې شی دی دا اوس یو کلمه زه تاسو ته جدا کوم. ګرانو دوستانو په تیر شوي زمانه سره د اتخ سره دا یو محدود څو فعلونه چې دې سره جوړېږي، نور اکثره په افواغ سره جوړېږي. څه رقم چې په دې درس کې ویله هغه محدود ده چې دي هغه دغه دي. ګوره دوستانو زه اوس تاسو ته دلته ښیم، تاسو په سکرین کې به دا لغت دغه حروفونه تاسو ګوره بیل بیل سره ګورئ. دا هغه دلته تاسو ته هغه فعلونه زه ښیم چې هغه په اتخ سره تیره زمانه باندې جوړېږي. یعنې کله غواړو چې موږ په اتخ سره تیره زمانه یا تیر شوې زمانه جوړه کړو نو دغه فعلونه باندې جوړېږي. ګرانو دوستانو دغه فعلونه به تاسو نوټ کوئ، زده کوئ به دا ستاسو لغتونو کې زیاتوالی راځي. تاسو همیشه غوښتنه کوئ چې نوي نوي لغتونه اوس غوږ شئ ورته واورئ، اوس به هم ګرامر شي هم لغتونه شي، تاسو په غوږ ورته ونیسئ. ګورئ devenir کنه devenir دغه چې ورته وایي کنه to become یعنی devenir راتلونکی یعنی راتلونکی کنه. devenir دا یو فعل دی کنه لکه انګلیسي چې ورته وایي کنه become کنه become یعنی په راتلونکی یو چې کار تر سره کوي کنه. او دغسې revenir بېرته راتګ ته وایي، revenir بېرته راتګ ته وایي. دغه فعلونه ته تاسو غوږ شئ. بیا تاسو ته ښه کوم مونټې کنه مونټې ګرانو دوستانو ختلو ته وایي. صحیح شو کنه یو منتخ دی، منتخ ښودلو ته وایي، مونټې ختلو ته وایي کنه. لکه یو پښتو کې وایي کنه چې زه لکه موټر ته وختم یا دویم منزل ته وختم، دغسې دغه فعل دی دا. او غستې ګورئ غستې دغه ته وایي پاتې کېدلو ته وایي کنه. ژه غست ایسې زه دلته پاتې کېږم کنه دغسې. او سوختیغ وتلو ته وایي، دا خو بار بار دا خو ډېر زیات ما تاسو ته ویلی دی. او په دې وی کې وګوره ونیغ راتللو ته وایي کنه زه راځم، ژي ویان زه راځم. دا مې تاسو ته په فتوح پوخش درس کې ویلی و کنه. او دغسې الې تللو ته وایي، دا هم تکراري دی خو دلته بیا استعمال فرق کې په تیره زمانه کې اتخ سره بیا زه تاسو ته وایم. نتخ زیږېدلو ته وایي. ګرانو دوستانو نتخ زیږېدلو ته وایي، زیږېدل کنه دا ټول فعلونه دي، مصدرونه دي. ګورئ دیسانتخ کته کېدلو ته وایي، مونټې مخکې ختلو ته وایي. ګوره دیسانتخ کته کېدلو ته وایي، ژي دیسانتخ کنه انسانسوخ زه په لیفټ کې کوزیږم کنه، دیسانتخ کته کېدلو ته وایي. همدغسې انتخیغ کنه انتخې دننه کېدل راتګ ته وایي، دننه کېدلو ته هم وایي کنه. ژانتخي کنه ژانتخي کنه ژ انتخي زه رادننه شوم کنه، ژ انتخي ا لا میزون زه کور ته رادننه شوم، ژ انتخي کنه. او غیونتخي دوستانو دلته بېرته راتګ ته وایي، ژ غونتخي ا لا میزون دیزوغ زه کور ته بېرته راتګ مې وکړو کور ته په مثلا 10 بجې پورې، دغه ځایونو ته دا استعمالیږي. تومبې غورځېدلو ته وایي، ژي تومب زه غورځېږم، ژي تومب زه غورځېږم کنه دغسې به وایي. یو چېرته وغورځېد سړی یا زه غورځېدلی وم اوس به وایو هغه چې تیر شوې زمانه کې څه رقم ته. ګرانو دوستانو همدغسې دا نور لغتونو ته وګورئ. غیمونت کنه غیتوغنې هم دغسې ګرانو دوستانو جوړېږي. غیتوغنې دغه ته وایي یعنې تاوېدل کنه، تاوېدل ته وایي غیتوغنې.
همدغسې arrivé رسېدلو ته وایي، همدغسې mourir وفات کېدلو ته یا مړ کېدلو ته، سړی چې مړ شي که نه هغې ته وایي. همدغسې partir هم دغه ته وایي پرېښودلو ته وایي که نه، چې partir زه ما دا ځای پرېغوستی، زه ووتلم دغه ځای نه، استعمال یې فرق کوي. او آخر هم passer یعنې پاتې کېدل ته وایي، چې سره وخت تېرول که نه. je passe ما تېر کو دا کار، je passe که نه زه تېروم که نه، یا زه پاتې کېږم. دغسې دوستانو دا استعمالیږي. خو هدف چی شی دی ګران دوستانو؟ هدف زمونږ دا دی ګران دوستانو چې اوس ګورئ د اول ته وګورئ devenir د دې تېر شوې زمانه چې څه رقم ته ده devenu. ګورئ زه تاسو دا لیکم devenu. هغه دویم ګورئ revenir هم revenu دی. monter همداسې monter دی، آخر کې یو او اکسون تیګو اخلي. rester همدغسې rester دی. sortir دی ای آخر کې. venir venu دی، دا تیر شوی دی. aller هم aller دی، آخر کې همغه اکسون تیګو اخلي. naître né دی. je suis né نه د پوز نه ادا کېږي. صحیح شو. descendre دی، descendre که نه تیر شوی زمانه کې داسې entrer دی که نه. ګورئ کوم فعلونه چې په اغ باندې ختم شوي دي نو هغه همداسې اکسون غف اخلي، اکسون تیګو اخلي. rentrer هم دغسې همغسې اخلي. tomber هم دغسې ګورئ لکه ته داسې کوم چې ویل او همغسې اکسان اخلي. او همدغسې دغه نور ګورئ retourner همدغسې retourner ترې جوړېږي. arrivé نه هم arrivé جوړېږي که نه، فرق پکې نه کوي. په لیکلو کې فرق هو په تلفظ کې همغسې شی دی. ګورئ mourir که نه، mourir که نه همدغسې دا کوم تغییرات پکې نه راځي. partir اما آخر کې ای راځي. صحیح شو، څه فرق پکې نه راځي. همدغسې passer هم آخر کې همغه او راځي خو پکې اکسان اخلي په سر. د دې د تیر شوي زمانې دغه فعلونو دغسې راځي. خو هدف چی شی دی ګران دوستانو؟ راځو اوس passer composé avec être سره که نه. دغه اوس موږ څنګه جوړو؟ دغه فعلونه چې اوسه پورې ما تاسو ته ویل دا تاسو په جملو کې استعمال کړئ او تیر شوي زمانه څه رقم د دې ما تاسو ته وویله. دا فعلونه که تاسو زده کړئ نو ستاسو دا خبرې په ډېر فیصدۍ سره ښه کېږي او روانېږي. اوس ګورئ ګران دوستانو، زه نن ډېر نرم لګیم ځکه مخکې ما ډېر تیز خبرې کول. ډېر دوستان یې ما ته مسج وکړ چې لږ ورو ورو خبرې کوه. دغه être د ګرانو دوستانو ګورئ je suis زه یم، ته یې که نه، خو être سره موږ تیر شوي زمانه جوړو. دغه فعلونه چې ما تاسو ته وویله اوس که نه دغه ټول دې سره استعمالیږي. دې کې اوس تاسو ته یو مثال وایم. ګوره revenir زه تاسو ته جوړوم بېرته راتګ. je suis ګوره je revenu که نه، je reviens که نه، je reviens چې شو زه بېرته راځم. خو چې زه بېرته راغلی وم څنګه به وایې je suis revenu. ګورئ avoir سره دې سره څه فرق دی؟ دواړه تیر زمانې خو لږ فرق لري. دغه خاص فعلونه دي ګران دا تاسو زده کړئ. je suis revenu. نور فعلونه هم شته دی خو دا ډېر استعمالي. je suis revenu زه بېرته راغلی وم نه وایي چې راځم. بل ته وګورئ tu es revenu ته بېرته راغلی وې. elle est revenue هغه بېرته راغلی و. elle est revenue ګوره دا آخر کې او اغوستو. سوال ته پیدا شو دا او ولې اخلي؟ ځکه دا مونث دی که نه، دا ال ای دی که نه، il ای نه دی، ال ای. صحیح شو. همدغسې آنی ګران دوستانو دا کلمه مفرد ده خو په جمع معنا ورکوي. موږ بېرته راغلي وو معنا جمع ورکوي خو لیکل شوی مونث مفرد دی. صحیح شو. او همدغسې nous sommes revenus منګه بېرته راغلي یو. vous êtes revenus دونه فرق نه دی. ګورئ تاسو بېرته راغلی وئ ils sont revenus هغه سړي بېرته راتګ کړی و یا بېرته راغلي دي که نه، راغلي دي یا راغلي و دواړه معنا تېر شوې زمانه ده. ils sont revenus همدغسې دی مونث دی. ګرانو دوستانو زه تاسو ته اوس یو خبره کوم. په تیر شوي زمانه کې سره د être سره دلته به تاسو لکه تعداد به هم په نظر کې نیسئ، مذکر مؤنث به هم په نظر کې نیسئ. چېرته چې جمع وه هلته به اس ورکوئ، چېرته چې مؤنث و هغې سره به یو او دغه مؤنث علامه هم اضافه کوو. هغه زه تاسو اوس دلته تشریح کوم. ګورئ که چېرته یو ښځه وایي چې je suis revenu نو آخر کې په لیکل کې به آخر کې او راځي خو په تلفظ کې فرق نه راځي. revenu ویل کېږي خو آخر په لیکل کې پام کوئ بیا به او ولیکئ، او سره ولیکئ. صحیح شو. که چېرته مخاطب مقابل کوم ښځه یي که نه نو هغې ته به revenu خو په لیکل کې به ورسره او اضافه کوئ.
دغه سه دغه ال هو دا خاصه مونس ده ال غوونو خاصه مونس ده اونی غوونو کچته د خلک و چې مونږ راغلیو نو کچته د ټول مونس خو خزوی نو اخر کې به او اس اضافه کیږي و د کتو دا سور رنگ باندې متاسو خو دلی نو سم غوونو کچته دا وسوګو چې مونږ رالو نو دا ټول خزوی نو په لیکل کې ورته په تلفظ کې په یو شې سړی او خزه ویل کې ګوري خو په لیکل کې دغه فرق پکې شته په دې ادخ تاسو ګوري او اس راغلی دغه سي وزت کې دغه سي ګوري دغه سي ما تاسو ته چا کار جوړ کو دغه سور سور خطونه چې ګوري کنه دا هغه ځای نه دي چې لکه کچې ته خزو یا مونس مين د غلطه بادا په لیکل کې بسر فرازي په تلفظ کې په ویلو کې ټول یو شی دی ګران دوستانو خدای کې تر دې دمه پوه شو وي دا ډېر غټ فرق دی ګوري که پوه مشه به ماته په کومنټ کې ولیکي یا په انستګرام کې زما انستګرام ته راشي خلیل افغان زیاده غلطه تاسو ته مشین کوم نو دلته راشي ماته یو میسج کې دی به زه تاسو به وایس کدم به هم تشریح کوم خو اوس ما ډېر زیات واضح کو دین نور نه واضح کیږي ډېر ساده ژبه کې لګیم تاسو را ګوري دا اونی کې دا اون کنه دا ګنده اون دا مو د کی زه غواړم یو فوکس تاسو ته وکم غواړم چې تاسو ته تشریح کوم چې دا نور تاسو ته به سوال پیدا نشي ګوري دا اون دا ګوري منګ یو منور کې خو چې په جمله کې راشي فعل سره ګوري دغه زیړ رنگ ته ګوري ګوري اونی دلته اونی زه کوم چې دا ورسره وایل هفت راغله entrer dans la magasin وای منګه د نشي منګه مغازی ته د نشویو منګ مغازی ته دن نشیو کنه ګوره دن نشول کنه دن نشو یا دن نشیو تیر شوی زمانه ده ګوره دا مفرد ده ام مفرد ده ایم مفرد ده خو دلته چې دا او سره شنو د معنی جمع ده په لیکل مفرد دی لاندې ګوره دای مونس د لاندې نه on entrer dans la magasin منګه د نشیو چې ته خزه د سی بوي ک سړی او هغه سی په سور رنگ کې وګوري دا د مونس باندې دلالت کوي دا ان دا اکثرا فرانسان استعمالي هغه دوستان چې وایي چې موږ د فرانسانو په خبرو نه پیګوغه اکثرا دغه استعمالي دغه د ماغي حروفونه ډیر زیات استعمالي ګران دوستانو راځم تاسو ته یو بل فلم علي فلم تاسو ته دلته ګرځانوم ګوري جس ویزالي تلویزیون کې ګوري پام کوي اكو چې ته به خزاونه او ورته راځي هغه سورنګو ګوري تو علي کچې ته سړی خدا او ورته نه راځي کچې ته خزا به راځي تراغلي زراغلم تراغلي وی یا تراغلي وی دوانه سي الی علي اگر غلو کنه اگر غلو تلو بخنه سره ډیر بخنه سره دا خو علي فعل تلل معنا ور کوي تلو کنه الی علي دا خزه دا مخکې د مخکنه ورته او راغله د دې کې مذکر نه راځي همیشه دا خزه اونی علي کنه اونی علي اونی تعالی ګوري فرق تو ګوري اونی تعالی هغه پاسه مونږ ویل شي الی تعالی صحیح شو ځکه چې ته اواز لرونکي حرف راغلی دا سیم ویل شو صحیح شو او دلته پکې اسم مونږ راوړی شو چې ځکه دا معنا جمع ورګي کنه نو سمزالي مونږ راغلی مونږ تللیو بخنه سره دا ونی خو علي همیشه د سکی نو سمزالي مونږ تللی وو علي کنه مونږ تللی وو هغه په حال زمانه کې چې وته ژ نو زالو چې ورته وایو په حال زمانه کې ورته نو زالو وای خو د پتیر زمانه کې ورته نو سمزالي وای صحیح شو مونږ تللی وو الته مونږ زو او الته مونږ تلیو کنه په حال زمانه کې دسیو وو زتاله تاسو تلی وای صحیح شو تاسو تلی وای کومونسو په لیکل کې صرف دا مونس راځي په او ویل کو مونس مذکر یو شانتي دي السونزالي دا ټول سړي هغه سړي تلیو السونزالي هغه خزي تلیو په دغه شکل کې استعماليږي ګران دوستانو دغه تیر زمانه په دغه شکل جوړيږي راځم مثالو ته ګران دوستانو مثالونه دا زه تاسو ته یو درې مثال دلته وایم دوستانو او نور مثالونه زه تاسو نه په کومنټ کې غواړم دوستانو ما سره په کومنټو کې په درس کې اشتراک وکړئ دا تاسو لپاره ډیر ګټه رسوي ګران دوستانو ګورئ زه تاسو دلته یو مثال وایم نو سمزالي او غستوغان ایخ منګه تللی د الف فعل کې دته وایم منګ تللی رستوران ته پرون ایغ پرون ته وای صحیح شو ابل مثال ته وګورئ Je suis resté à la maison aujourd'hui. زه کور کې پاتې شوی یم نن ولا زه نن کور کې پاتې شوی یم یو چاته وی کنه یو څه د پښتنه کې چرته وی کنه تو یو تو چرته وی تو تو چرته یا چرته وی هغه په ځواب ورته je suis resté à la maison زه په کور کې نه پاتې شوی یم بار نو مت مقصد دا یو جمله ده کنه هغه بل جمله ته وګورئ ils sont partis تو وای هغه چې دا ډیر زر د غزه خوشی کو یا وتل
هغه سړی کنه دا مذکر دی ډیر زر دا ځای خوش کو پختی متا سره خوش کېدل یا پر خودل ته وای کنه دا غزه خوشو غانی لاړل تو وختي ته وای تو پلوتو چې ورته وای ګران دوستانو اگر سم دغه فیلونه هم تاسو ته ډیر زیات ولیکل پاول کې یو فعل انتخاب کوي هم د قصې گردان کوي او مثالونه ورته ولیکي په کتابچه کې ولیکي جملې ورته جوړ کړي تکرار کوي او زه تاسو ته وعده در کوم چې دغه به تاسو زده کوئ څنګه چې ما شکه چې دغه میتود باندې ما زده کړی دا او دا ډیر اسانه میتود دی زده کې ګران دوستانو که سوال لري کومنټ کې راته ولیکي کولای شئ چې زما انستګرام ته راشي خلیل افغان ګران دوستانو چینل فالو د نه